په اروزګان کې د 13 میلیونه افغانیو په ارزښت د څښاک د پاکو اوبو دوې شبکې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د چارواکو په وینا دغه شبکې د اروزګان په مرکز ترینکوټ ښار او د دې ولایت د چورې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یونیسف په مالي مرسته جوړې شوې چې له امله څه د پاسه 2000 کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو برخمنې شوې دي. د کندهار ښاروالۍ د ښار په 4 برخو کې د سولري څراغونو د نصبولو خبر ورکوي. د ښاروالۍ د معلوماتو له مخې د دغو څراغونو نصبول به د ښار ښکلا زیاته کړي او ښاریان او موټر چلوونکو ته به اسانتیاوې برابرې کړي. د ویلو ده چې په دې وروستیو کې د کندهار ښاروالۍ په دغه ښار کې د بیارغونې ګڼې پروژې پیل کړي دي. چارواکي وایي د قشتفې کانال دویم پاس کارونه په چټکۍ سره روان دي. دغه کانال لومړی پاس بشپړ شوی او د تیر چهارشنبې په ورځ یې پرانیستنه وسوه. د لومړي پاس د پرانیستنې په مراسمو کې د سرپرست حکومت چارواکو ژمنه وکړه چې په پوره هوډ سره به دغه کانال چارې سرته ورسوي. د ستندرد ملي اداره وایي چې په تیره میاشت کې د 3 بندرونو له لارې د څه پاسه 288,000 ټنه توکي تثبیت کیفیت شوي دي. دغې ادارې په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ستندرد ملي اداره د هیواد د بندرونو په کنټرولولو سره د ټیټ کیفیته ساختماني موادو د ورود مخه نیولې او هڅه کوي چې د خلکو د روغتیا او خوندیتوب او مصرف کوونکو ګټو د تامین لپاره د بې کیفیته توکو مخه ونیسي. د اطلاعات او کلتور سرپرست وزیر په کابل کې د جاپان له سفیر تاکاشي اوکدا سره کتلې دي. په دې کتنه کې د جاپان سفیر د سرپرست حکومت په هڅو رامنځته شوی سرتاسري امنیت له نشي توکو سره مبارزه او د اقتصادي ودې په برخو کې لاسته راوړنې ستایلې دي. اوکادا ویلي اوس د دې وخت رسیدلی دی چې نړۍ او افغانستان یو تعامل ته سره ورسیږي او له خپل لوري په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی.